زړه کې یې هغسې خفګان دی که تپوس یې کوي، زړه کې یې هغسې خفګان دی که تپوس یې کوي، ستا لیونی هم هغه شان دی که تپوس یې کوي. زړه کې یې هغسې خفګان دی که تپوس یې کوي، ستا لیونی هم هغه شان دی که تپوس یې کوي. او هغه ایجاز چې ستا په مینه باندې سم ودانو، هغه ایجاز چې ستا په مینه باندې سم ودانو، اوس بې له تانه په لړزان دی که تپوس یې کوي. السلام علیکم ملګرو، پروګرام دی غزلزار او زه یم غازي نادان. په دغه تمه په دغه هیله چې ټول به جوړ یئ، خوشحاله به یئ او د ژوند په ښو شوبو کې به یئ. قدرمنو، د سکین چوک علاقه ده او دلته زمونږ یو ډېر محترم ملګری ایجاز اسرار صاحب اوسیږي، ژوند کوي. اسرار که نه؟ ایجاز اسرار صاحب اوسیږي، ژوند کوي او ډېر ښه شعر لیکي، ډېر ښه فکر دی. د یو ډېر اوږد انتظار نه پس دې سره موقع میلاو شو د ناستي، نو مننه یې کوو چې وخت یې راکړو. ایجاز اسرار صاحب تاسو ته په خپل پروګرام غزلزار کې د یو اوږد انتظار نه پس هرکلی ومینه. نادان صاحب ستاسو د ټول ټیم چې کوم دی ډېره زیاته د زړه د تله چې کوم د شکریا ادا کوم چې په دومره ګران او په دومره مصروفه ژوند کې چې کوم د تاسو موږ له وخت ویستو او زما غوندې یو کمزوري شاعر لرالی، دا زما دپاره ډېره د فخر او د ویاړ خبره ده. ډېره مننه. د غزلزار مقصد هم دغه دی چې ستاسو غوندې کې هیري چې کوم لالونه دي او دغه ولس ته وړاندې کي، په دغه غرض باندې موږ ګرځو کلي په کلي، چم په چم. دا راته ووایه چې ستاسو ژوند څنګه روان دی؟ بس خلاري ده او د الله مهرباني ده، شکر دی او ښه تېرېږي او انشاءالله ښه به تېرېږي انشاءالله. الله دې وکړي چې همدغسې رواني. ایجاز اسرار صاحب دا راته ووایي چې دا شاعري تاسو شروع کړه دغه کم وختو، څه داسې واقعاتو چې تاسو یې مجبوره کوي چې یاره تاسو د شعر لیکلو طرف ته رالی، حالانکې که وګورو لارې نورې هم دي، څه وجه وه دغسې؟ یاره جی دا خو د شاعرۍ خو څه وجه نه ده معلومه، خو دا الهام خو چې کوم کېږي د شاعر جوړېدو دا خو د بره نه کار وي. خو زه به چې کوم دی په 8م کلاس کې وم، نو زمونږ استادانو به چې کوم دی ما ته ډېرې خبرې کولې، ما به د پښتو کتابونه لوستل، زما پښتو سره وخت د سره ډېر زیات شوق و. نو استادانو به چې کوم دی ما ته خبرې کولې، خو زما پښتو ژبې سره ډېر شوق و. نو ما هغه وخت نه چې کوم دی ما شاعري شروع کړې ده، غالبا چې 2010 کې ما شاعري شروع کړې ده او تر دې دمه یې کومه. او د شاعرۍ دپاره خو مین چیز چې کوم دی شروع شوی ده، نو بس حالات وي د انسان دپاره، داسې حالات په ژوند کې هم راشي چې هغه انسان په شاعرۍ کې چې کوم دی رنګیني پیدا کړي، خوند پکې پیدا کړي او د هغې د وجې د هغه په شعر کې چې کوم دی خلک خوند محسوسوي او ډېر خوند ترې نه اخلي. ډېره ښه ده. ایجاز اسرار صاحب دا راته ووایي چې د 2010 نه اوس 2013 کال په ختمېدو کې تقریبا 9 کاله وشو. ته څومره کار مو کړی دی، په څه کې مو کړی دی، دغه راته ووایه. ما خو نادان صاحب په غزل کې ډېر کار کړی دی، په نظم کې کار کوم، دغسې په هایکو کې طب ازمایي کوم، په ټپیزه کې کار کوم، دغسې نور صنف چې کوم دی په هغو کې طب ازمایي کوم. یو داسې شخصیت چې د هغې نه تاسو زده کړه کړي؟ زما خو چې کوم د شعر لوسته ما کړې ده او د هغې نه زه ډېر زیات متاثره یم او زه په شعر پوه شوی یم، او چا چې ماله د شعر ښودلو چې کوم دی طریقه را کړې ده، زما سره یې چې کوم دی ډېره مرسته کړې ده. نو هغه زما استاد سخیر الله جان شهاب صاحب دی چې د بنو سره تعلق ساتي، زما لومبی استاد او دویم استاد چې کوم دی زما اوس چې کوم دی هغه پروفیسر ډاکټر اظهار الله اظهار صاحب دی چې زه BS چې بالکل زه ډاکټر اظهار الله اظهار صاحب شاګرد یم په دې 1000 سال کې. ایجاز اسرار صاحب څه به ورو، اول به نظم ورو که غزل به ورو، بلکې زه به یو فرمایش وکړم که هغه غزل دي وویلو د هغې نه پس چې دې څه خوښ وي بس راته درته وایه. بالکل نادان صاحب ډېره زیات مننه کوم. غزل به هم چې کوم ستاسو فرمایش دی به ووایم، د هغې نه مخکې به څو کتات ووایم که ستاسو اجازت وي. بالکل. کته داسې ده چې دردونه رانه تختی چې درمان مخې له راشي، دردونه رانه تختی چې درمان مخې له راشي، څه چل را باندې کېږي چې جانان مخې له راشي. دردونه رانه تختی چې درمان مخې له راشي او څه چل را باندې کېږي چې جانان مخې له راشي. هم ته راته رایاد شي ځان له کینم په جړا شم، هم ته راته رایاد شي ځان له کینم په جړا شم چې کله څوک جانان ستا په شان مخې له راشي. او بله کته د نادان صاحب چې بدل کې چې خوږو پسې تراخه را کوي نو بد به کوي، بدل کې چې خوږو پسې تراخه را کوي نو بد به کوي،
داسې چې په نه زړه راله زړه راکوي نو بد به کوي واه واه بدل کې چې خوږو پسې تراخه راکوي نو بد به کوي داسې چې په نه زړه راله زړه راکوي نو بد به کوي ما ورله تحفه کې د خپل زړه وینې ورکړي دي ما ورله تحفه کې د خپل زړه وینې ورکړي دي او ما له په تحفه کې چې څه نه راکوي نو بد به کوي او یو بل 3 شعرونه دي نادان صاحب چې د مور وجود له مې د خپل زړګي ټوکړه خرڅه کړه د مور وجود له مې د خپل زړګي ټوکړه خرڅه کړه جنت مې وګټه که خیر ما عقیده خرڅه کړه د مور وجود له مې د خپل زړګي ټوکړه خرڅه کړه جنت مې وګټه که خیر ما عقیده خرڅه کړه او شعر د نادان صاحب یا به هغه و بد نصیبه یا به زه داسې وم یا به هغه و بد نصیبه یا به زه داسې وم ما له یې را نه کړه او بل باندې هغه خرڅه کړه مننه یا به هغه و بد نصیبه یا به زه داسې وم ما له یې را نه کړه او بل باندې هغه خرڅه کړه او دلته کې نور په میخانو پابندي ولګېده دلته کې نور په میخانو پابندي ولګېده د دغې ویرې نه ساکیناً میخانه خرڅه کړه ستاسو فرمایش ته راځم نادان صاحب چې نور د محبت نه مې لاسونه لرې کړي دي نور د محبت نه مې لاسونه لرې کړي دي او ما د خپل وجود نه اندامونه لرې کړي دي نور د محبت نه مې لاسونه لرې کړي دي ما د خپل وجود نه اندامونه لرې کړي دي او اوس په المارۍ کې تصویرونه ږدي ګلونه ږدي اوس په المارۍ کې تصویرونه ږدي ګلونه ږدي او اوس یې المارۍ نه کتابونه لرې کړي دي اوس په المارۍ کې تصویرونه ږدي ګلونه ږدي اوس یې المارۍ نه کتابونه لرې کړي دي او تا خو همیشه ماله په زړه کې ځای راکړی دی تا خو همیشه ماله په زړه کې ځای راکړی دی او تا خو همیشه مانه غمونه لرې کړي دي او هغه خلک پوه دي چې نفرت کې تاوانونه دي هغه خلک پوه دي چې نفرت کې تاوانونه دي او چا چې خپل زړګو نه نفرتونه لرې کړي دي هغه خلک پوه دي چې نفرت کې تاوانونه دي او چا چې خپل زړګو نه نفرتونه لرې کړي دي او ما ورته ویلي وو چې ښه در سره نه ښکاري ما ورته ویلي وو چې ښه در سره نه ښکاري ځکه جینۍ ځنې نه خالونه لرې کړي دي او ولې دې مقتده ولې دې اجازه په خپل ژوند کې تیرې راوستې ولې دې اجازه په خپل ژوند کې تیرې راوستې ولې دې د ځان نه ښه وختونه لرې کړي دي او نادان صاحب یو بل غزل دی نوی غزل دی چې د مینې محبت په انتها کې ورک شوی د مینې محبت په انتها کې ورک شوی او دا زړه مې د یو ښکلي په خندا کې ورک شوی او زما د ستړي ژوند د بېوسۍ دغه مثال دی زما د ستړي ژوند د بېوسۍ دغه مثال دی یو جال کې مارغه قید دی او دنیا کې ورک شوی زما د ستړي ژوند د بېوسۍ دغه مثال دی یو جال کې مارغه قید دی او دنیا کې ورک شوی زمانه زندگی په بربادۍ کې ډوبه شوی زمانه زندگی په بربادۍ کې ډوبه شوی زمانه خپل وجود په خپل سا کې ورک شوی زمانه زندگی په بربادۍ کې ډوبه شوی زمانه خپل وجود په خپل سا کې ورک شوی د نور پراختو سره اسمان کې ښکاره کیږي د نور پراختو سره اسمان کې ښکاره کیږي یو رنگ دی یو تصویر دی پرنا کې ورک شوی د نور پراختو سره اسمان کې ښکاره کیږي یو رنگ دی یو تصویر دی پرنا کې ورک شوی د وخت د ناکړدو سره به خامخا ښکاره شي د وخت د ناکړدو سره به خامخا ښکاره شي یو راز خو د اجازه چې پتا کې ورک شوی او نادان صاحب یو بل غزل دی چې تا محبت کې مې وفا ته غاړه نه کېښوده تا محبت کې مې وفا ته غاړه نه کېښوده ځکه ما ستا د سر سودا ته غاړه نه کېښوده او چا به وي نشته چا وی خپله قرضدار یمه چا به وي نشته چا وی خپله قرضدار یمه یو څو روپو له به چا ماته غاړه نه کېښوده چا به وي نشته چا وی خپله قرضدار یمه یو څو روپو له به چا ماته غاړه نه کېښوده او نه خو سودخور نه حرام خور و خو چې څه وجه وه نه خو سودخور نه حرام خور و خو چې څه وجه وه په دغه چم کې چا مولا ته غاړه نه کېښوده او د محبت بازار کې دارنګې هرس و توبه د محبت بازار کې دارنګې هرس و توبه چا به خندا چا به جړا ته غاړه نه کېښوده او زه د خپل کور د رواجونو نه مجبوره ومه زه د خپل کور د رواجونو نه مجبوره ومه اجازه ځکه به ما تا ته غاړه نه کېښوده او نادان صاحب که اجازت وي نو یو غزل وامه چې و بې لوزه ستمګره
ستا نظار ستا نظار و بې لوزه ستمګره ستا نظار ستا نظار زما زړه زما زیګره ستا نظار ستا نظار او ستا د خولې خبره ځواني مرګ شي ځواني مرګ شي ستا د خولې خبره ځواني مرګ شي ځواني مرګ شي زما د خولې خبره ستا نظار ستا نظار ستا د خولې خبره ځواني مرګ شي ځواني مرګ شي زما د خولې خبره ستا نظار ستا نظار او څومره بې اسرې ومه تا ځان ته رانږدې کړم څومره بې اسرې ومه تا ځان ته رانږدې کړم ای زما خوږه دلبره ستا نظار ستا نظار او نه وینمه ستا په شان ثاني په ټول جهان کې نه وینمه ستا په شان ثاني په ټول جهان کې زما ښکلې پېښوره ستا نظار ستا نظار او خواري دې په ځان کړې ده نن ډېره یجي نه خواري دې په ځان کړې ده نن ډېره یجي نه څوک دې نه کړي د نظره ستا نظار ستا نظار او خوله یې رانږدې کړه غوږ کې غلې راته ووې خوله یې رانږدې کړه غوږ کې غلې راته ووې یا اجازه د زړه سره ستا نظار ستا نظار ډېر ښه ډېر زبردست ایجاد صاحب یو دوه درې شعره او خپل پیغام اخیری کې یو غزل نادان صاحب او د هغې نه پس خپل پیغام غزل داسې دی چې د په زړه کې څه اثر راځي نو نه دی راځي چې د په زړه کې څه اثر راځي نو نه دی راځي ستا که په ما باندې باور راځي نو نه دی راځي چې د په زړه کې څه اثر راځي نو نه دی راځي ستا که په ما باندې باور راځي نو نه دی راځي چې جانان نشته په اختر باندې به څه وکړمه چې جانان نشته په اختر باندې به څه وکړمه اوس که په ما باندې اختر راځي نو نه دی راځي او زه د یار غم کې توره شپه باندې خوشحاله یمه زه د یار غم کې توره شپه باندې خوشحاله یمه خدایه که ما باندې سحر راځي نو نه دی راځي او نه کړله زما د ژوند د خوشحالو دنیا یې ورانه کړله غم چې د داسې زورور راځي نو نه دی راځي او نن یې خپل رور ته وویلي چې اجاز ته وایه نن یې خپل رور ته وویلي چې اجاز ته وایه داسې چې مونږ کره اکثر راځي نو نه دی راځي نادان صاحب یو ځل بیا ستاسو ډېره مننه کوم او اورېدونکو ته کتونکو ته زما دغه پیغام دی چې مینه وکړئ مینه وویشئ یو موټه شئ یو خوره شئ د دنیا هېڅ یو طاقت هم تاسو ته څه نشي ویلی او یو څو ورځې ژوند دی په خوشحالۍ چې کوم دی تېرول پکار دی ډېره زیاته مننه ایجاد صاحب ستاسو د وخت راکولو د ناستي مننه کوم ډېره مننه چې ډېره مننه قدرمنو د سکیم چوک ایجاد اسرار صاحب را سره نن ناستې کوو انتهایي ښکلي شعرونه خبرې پیغام یې درکو تاسو له الله دې وکړي چې تاسو خوښ شي تر بلې مرکې مو په الله سپارم ملګری ایجاد اسرار کیمرمین نظر دلی ظهیر او غازی نادان په دعا کې یاد ساتئ نو خدای په امان